چې کله هم چا عاجزي کړې ده که نه رب العالمین عزتمند کړی دی. څومره چې ستا په خوی کې عاجزي، څومره چې ته په خوی کې ملنګي کې، سادهتوب کې، د الله د بندګانو سره نرمي کې، تکبر نه کې، دومره به د الله د دې مخلوق ته خوښې او د مخلوق نه مخکې به د الله رب العزت خوښې. خو که چېرته ته د اول نه ځان عجزه ساتې که نه په هر حال کې، نو ته به په هر حال کې درومې، که ته غریب او که ته مالدار، که ته بدرنګ او که ته ښایسته یې، که ته زورور او که ته کمزوری، ته به عزتمن یې، ځکه چې ستا خوی د اول نه هغه عجزي ده. تا چې ته تکبر کړی نه دی، تا چې ته ګټې ګټې خبرې ویلي نه دي، نو الله دې دا اوچت خوی به موږ کې راولي.